هغه لوبغاړي چې میاشتې او کلونه په دې انتظار هم وو چې د افغانستان د شپږیزه کرکټ لیګ برخه به شي او خپله وړتیا به وښیي او د خپلې وړتیا له لارې به د افغانستان ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. هغه نوملړ به هم شریکو. تر ټولو بهتره خبره ده چې سږکال په شپږیزه لیګ کې د افغانستان مشهورې څېرې کومې چې د نړۍ په بېلابېلو لیګونو کې لوبېږي، نو دا ځل د دې شپږیزې نهم پړاو لیګ دی. د دې برخوال دي لکه راشد خان، محمد نبي، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او ځینې نور لوبغاړي چې تر ډیره په بهرنیو لیګونو کې ورته لومړیتوب ورکول کیږي. هغه لوبغاړي چې ډیری مینوال وي په بېلابېلو فیسبوک پاڼو او دغه شان سوشل میډیا باندې ډیره زیاته یادونه کړې چې سږکال د شپږیزې لیګ برخوال نه دي جوړ شوي. په دې کې ډیری مینوالو د شفیق الله شفق د کورني کرکټ راستنېدو ته ډیره زیاته تمه ښودلې وه. دغه شان وفادار مومن هم په سږکال شپږیزه لیګ کې میش شوی. د دې ترڅنګ بهار علي شینواری، جلات موسازی، احسان جنت، محمد شهزاد، آفتاب علم، عبدالله عادل، شوکت زمان، وحید شفق، تمیم سرخرودي، اصغر اتل او ځینې د نورو لوبغاړو یادونه هم شوې. زموږ مشهور لوبغاړي دوی به تر ډیره مصروفه او تیرو لیګونو کې به دا خبره کوله چې موږ غواړو چې ځوانانو لوبغاړو ته په خپل ځای په شپږیزه لیګ کې برخه ورکړو او هغوی ګډونوال شي تر څو هغوی وړتیا وښیي او زموږ کورنی کرکټ پې لا مضبوط شي. نو تاسې هم ما سره خپل نظر د شپږیزې کرکټ لیګ په اړه شریک کړئ.